د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرې اترې به په 2 ورځو کې ترسره شي، خو د دې خبرو اترو په درشل کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی او د دواړو خواو ترمنځ سوداګریزې لارې تړلې پاتې دي. د هیواد په شمال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د نویو شمیرو له مخې په زلزله کې 28 کسان شهیدان شوي او نږدې 1000 نور ټپیان شوي. د اسلامي امارت د لا زیاتو مرستو ژمنه کړې ده. او په پکتیا کې د 3 میاشتني روزنیز کورس څخه د 400 افغان دفاعي ځواکونو فراغت. بشپړ خبرونه. زه یوسف خان لاله یم. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه ګړندۍ کېدو سره هممهاله ډیری کورنۍ په سختو شرایطو کې د باران لاندې او په پارکونو کې د سرپناه پرته ژوند کوي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې له 15,000 څخه ډیر کډوال له پاکستان څخه ایستل شوي دي. له 20 کلونو ډیر وخت کېږي چې ګڼ شمېر افغانان د بیلابیلو لاملونو له کبله پاکستان ته د پناه لپاره تللي دي. هغه کسان چې اوس په وروستیو ورځو کې د غیر انساني چلند او جبري شړلو له حالات سره مخ دي. اوس د پاکستان له لوري د جبري ایستلو د نوې څپې له پیل سره سلګونه د افغان کډوالو کورنۍ په سخت حالت کې دي. د اسلام آباد په پارکونو کې د باران لاندې بې له سرپناه ژوند تیروي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان وایي چې د روان هجري لمریز کال د اقرب میاشتې په لومړیو 10 ورځو کې له ایران، ترکیې او پاکستان څخه له 13,000 څخه زیات کسان یا په جبري توګه او یا په خپله خوښه بیرته هیواد ته راستنه شوي. د عقرب میاشتې په تیرو 10 ورځو کې له ایران، پاکستان او ترکیې هیوادونو څخه په خپله خوښه او اجباري ډول 14,114 کورنۍ چې د افرادو تعداد 80,414 تنه کېږي هیواد ته راستنې شوي. د دوی له جملې 12,242 کورنۍ له پاکستان، 840 کورنۍ له ایران او 15 کورنۍ له ترکیې څخه راغلي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو کورنۍ په دې وضعیت کې ډېرې سرګردانه شوي دي. داسې کسان چې نه پوهېږي شپه او ورځ به څنګه او په کوم ځای کې تېروي. خو اسلامي امارت ویلي چې هیواد ته بیرته راستنه شوو کډوالو ته به لا ډېرې مرستې ورسوي. له دغو راستنو شوو مهاجرینو سره د افغانستان اسلامي امارت له لورې د خوراک، څښاک، روغتیایي خدمتونو، وړیا سیم کارتونو او یو لړ نورو بیړنیو مرستو سربیره پر دوی شاوخوا 140 میلیونه افغانۍ نغدي ویشل شوي. زه پر تا دا غږ کوم چې دا به د افغانانو نه هېرېدونکي، دا ستا په ضرر، ستا په تاوان، ستا په نقصان دي. پنجابی اوسنده د حکومت مسؤلینو ته ولس ته نه وایم پرېږده چې افغانان په داوطلبۍ توګه سره خپل ګران وطن ته راسي، خپل ګران افغانستان ته راسي. موږ نور نه غواړو چې زما مهاجر په نورو هېوادونو کې واوسېږي، د بل کور د بل کټ وای درنه مو شپو دی. پر افغانانو هم دا غږ کوم چې راځئ خپل کور ته، خپل وطن ته، خپل افغانستان ته راسئ. د افغان کډوالو د جبري ایستنې بهیر له هغه وروسته زور واخیست چې د پاکستان پوځي رژیم چارواکو په 2023 زیږدیز کال کې سخت دریځه اقدامات پیل کړل. ملګرو ملتونو تل د اسلام آباد له دې کاره نیوکه کړې او ویلي چې دا ګام کیدای شي له پاکستان د 1 میلیون څخه د ډیرو افغانانو د شړلو لامل شي. د شمېرې له مخې نږدې 1.3 میلیونه افغان کډوال چې د پناه اخیستنې قانوني اسناد لري اوس هم په پاکستان کې ژوند کوي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارض صاحب. معارض صاحب،
ستړی مشه وخت په خیر خپرونه ته هم په خیر راغلی امارت صاحب په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر نور هم ګړندی شوی دی فکر کوئ پاکستان د څه په لټه کې دی مننه جناب لالی صاحب لومړی تاسو ته تاسو تخنیکیان پروګرام ته لیدونکو اورېدونکو السلام او احترامات وړاندې کوم دا ثابته شوې د تجربې ښودلې د تاریخ د پاکستان ښودلې ده چې همیشه پاکستان د افزار نه استفاده کوي افزار د فشار د خپلو ګټو پر بنیاد د خپلو تقاضاو د منلو پر بنیاد دا استفاده کله له دین استفاده کوله کله له اسلام نه له مجاهد نه جهاد نه د کلمو استفاده کوله کله د افغانستان د اتفاقي اچولو نه او بیالغن استفاده کول نه دی نه کار اخیستل کله قومي مسایلو نه کله زبانی نه کله لاسپوچ کېنول په حکومت کې به مخالفینو سره جنجال جوړاوه کله د هر دولت د هر رژیم مخالفین راټول کړي او استفاده یې کوله اوس هغه میراب و منبر و اسلام و دین د دوی په خپل ملک افشا شوی ده او زیاتره خلک عقیده په سوچه اسلامي نظام په افغانستان کې لري دا وسیله دی نه تللې برعکس ورته بلا هم ګرځېدلې ده اوس خلک ملتونه راجګ شوي ټي ټي پي او نور چې په ایران کې افغانستان کې ملا حکومت کوي چې موږ ولې پاکستان کې ونه کله چې هلته ښه رژیمونه دي خلک تر خوشحاله دي سوله د امنیت ولې پاکستان کې دی پاکستان پنجابیانو چارواکو پوځیانو ایسای ته وایي چې تاسې قانون کفري ده انګریزي ده دلته فتنه ده فساد ده بهرانیان دي چینایان روسان امریکایان په پاکستان کې آزاد ګرځي معاملې کې سپانګونې کوي نو موږ جهاد کوو تا رژیم په وړاندې څه ظلم زیاتی کې د خپله د پنجابیانو د غلطو پالیسیو له امله ملت تر پوزې راغلی اوس راپاڅېدلي دي دوی ظلمونه دوی ناروا د سیمې هېوادونه ځکه دی په خپل لاس په خپل اختیار کې نه وه همیشه یې د غرب پروژې اخیستلې او هغه یې پلې کولې اوس خپل ورته بلا ګرځېدلې بنان اوس یې دې لپاره چې خپلې خواستې په امارت اسلامي باندې ومني نړیوالو ته بانې جوړې کړي خپل ملت باندې سترګې دغوی پټې کړي بیا نو دغه کډوال بیچارهګان رانیسي خلاف د ټولو اصولو خلاف د مورد صاحب زما پوښتنه دلته دا ده چې په ډېرې بښنې سره پاکستان به د خپلو ګټو لپاره یا هم په ټوله کې هره پالیسۍ چې دوی لري دوی به دغه کار ترسره کوي نړۍ ولې خاموشه ده مورد صاحب ګاونډیان ولې خاموش دي مورد صاحب ملګري ملتونه ولې خاموش دي مورد صاحب اروپایي اتحادیه ولې خاموشه ده مورد صاحب شرق بلاک ولې خاموش دی مورد صاحب دلته دوه خبرې دي یو خپله کله کله یو پالیسي چې مخې ته بیا د ګټو پر بنیاد کله کله هغه بیا کار نه کوي باید تغییر ورکړي چې متاسفانه پاکستان په دې نزاکت ونه څه اوس همغه پالیسۍ پخواني ته د فکر کول ځینتونه هماغه دي اوس ورته مشکل جوړ شوی چې باعث دی عدم بقا یا خودیات تقریبا د تجزیه یا د نقشې له منظرو د پاکستان هم کېدونکی ده دا وضعیت دویمه خبره تاسو سوال پر بنیاد د پوښتنې متاسفانه چې نړۍ غربي زبرځواک هېوادو په ګډون د ټولو ناتو چې عربي هېوادونه ټول پکې دي اکثریت مطلق نو دغه پاکستان د خپلو موخو دپاره جوړ کړی د پاکستان بهرنی او کورنی سیاست مطلقا غرب په لاس کې ورکوي د هغوی پروژې او برنامې او اهداف پکې مقاصد مختوي دا وجه ده او څوک یې مختوي پوځیان او وایسا د پاکستان ملت بیچاره هم ګرو نیولی ده د سیمې هېوادونه هم د دې لپاره چې دی مستقیما د غرب ناتل لاس کې لري غږ نه ورته کوي او ملکي اداره یې بې صلاحیته بې واکه دا وجه ده چې دوی په هر څه کوي اوس مثلا اعلامیه د حقوق بشر سرات لري نقصوي کنوانسیون 1950 کال او دغه پروتوکول 1980 کال سرات لري دوی نقصوي د کډوالو په چارو نو بیا مورد صاحب آی سی سی آی سی جی دا د کومې ورځې لپاره دي څه وخت به دوی اکشن اخلي متاسفانه چې دوی نشي کولی ځکه دغه د غربي او د زبرځواک هېوادو خبره ده او پاکستان کې فساد او رشوت ډېر زیات عطا کوي ډېر غښتلی ګوند حرکات یو کس راپورته سي او دوه ټانګې چې ورکړي هغه بېرته غلی کښېني بلې خوا نه هلته ټول واک اختیار د آیسای د پوځیان لاس کې ده او د آیسای ریپورټ ورکوي کنټرول آیسای کوي هلته دغه ظاهرا ګوندونه او خلک او اشخاص راپورته کېږي په باطن کې ټول په ګډون د ټي ټي پي او ده د دوی خپلې پروژې دي او د داعش پروژه هم دوی په ډېره لویه کچه باندې روانه کړې همدا وجه چې افغانستان ته را روان دي چې وایي چې دلته ټي ډي پي ده دلته داعش ده راغلی که افغانستان کې
د دوی ثبوت نشته چې وړاندې کې چې واقعا ستا کنه سمندړۍ د سیمې هیوادونه په دې پیږي چون دا د غرب پروژه ده د غرب یو ایالت ده د غرب پروژې مخته بیایي دا اوسنۍ جګړې او خبرې اترې چې افغانستان سره کوي دا د دوی د غرب پروژه پلي کوي غواړي چې څنګه ذبیح الله مجاهد ویلې دوی غواړي چې باګرام ته راسي دا خبره مخکې من کړې او څو وارې مراتب غواړي مرکزي اسیا ته جنجال جوړ کړي چین ته ایران ته دغه پروژه ماموریت پاکستان غواړي چې خدای په لاس کې واخلي او د پاکستان په ترو دوی کوي ځکه قطر او ترکیه او نور جنو څلري دي دا چې بیا مذاکره ته کینم خبرو ته کینم دم په ملت خپل غلاول دي د وسو د دنیا لپاره ځان آماده کول دي هلته مذاکره خبرو ته کینی هلته بیا شاته ګواښونه کوي هلته بیا شرط کیدي چې کدا کار ونه تاسو مذاکره د کمارت صاحب یو مذاکره د اسلامي امارت پاکستان ترمنځ یو څو ورځو کې به ترسره شي څومره امیدواري ده د مذاکراتو ته د پاکستان تاریخ خودل چې ګټه نه دا اوس هم د فشار واردول په کډوالو باندې ملت دا د چاته بیا خپل شرطونه میس آماده کړي دي په 15 د نومبر باندې دغه لپاره بیا دوی غواړي چې تاسو شرطونه وایي کړي دا افغان اسرائیل دای پیږي چې افغانستان ګرځي تر اوسه پورې کوم کډوال راغلي دي ډیر زیات فشار نه دی لیدلی د شته امکاناتو طالبانو یا امارت اسلامي مرسته سره کړي پوځیانو داخلي وزارت نور مختلف وزارتو خو بیا دوی پیږي چې په فعلیت کې افغانستان دومره پیاوړی اقتصاد نه لري زمای را روان ده زلزلې دی خواته دي پاسه سیلاونه راوځي وار وریږي دوی په دې وخت دا کار کول ناروا ده دا بشري ناورین مسره خلاف د ټولو نړیوالو موازینو ده خلاف د مشهور ملګرو ملتونو ده خلاف د قطعنامه ماده دی او شو د بشري حقوق ده خلاف د کنوانسیون د موازینو ده خلاف د جرایم جنگی ده خلاف د اصول دیپلماتیک ده خلاف د حقوق بندوال خصوصي هغه رابطه او معاهده او شمنه چې دوه هیوادو ترمنځ سوي دي خلاف د دې ټولو ده مارندا کار کوي ځکه تر شای زبرځواک هیوادونه دي او د اصول مقرر زبرځواک هیوادو جوړ کړي دي د عالی په توګه استعمالي پاکستان هم دې ګټه پورته کوي متاسفانه درست د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارچ صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم کور ما باد چې موږ ته مو وخت راکړ من تاسو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د سهشنبې په ورځ د اسلامي پیوستون لوبو په لومړۍ لوبه کې تاجکستان ته 9-15 ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په لومړۍ نیمایي کې 6 ګولونه او په دویمه نیمایي کې 3 ګولونه ووهل. په ورته وخت کې د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې ته د عزیزي ګروپ خصوصي سازمان لخوا په یوه شانداره مراسمو کې د دوی څخه هرکلی او ملاتړ وشو. د افغانستان د 19 کلونو څخه کم عمره د فوټسال ملي لوبډلې د ځوانانو د 2025م زیږدیز کال اسیایي سیالیو په ترڅ کې په زړه پورې لوبه ترسره کړه او پرته له کومې ماتې د پای لوبې پړاو ته ورسېده. دا لوبډله وتوانېده چې د ایران لوبډله ماته کړي او د دغو سیالیو د اتلولۍ مقام خپل کړي. د عزیزي ګروپ استازي د اسیایي اتلانو د هڅونې په موخه جوړه شویو مراسمو کې د لوبغاړو له لوبو څخه د مننې ترڅنګ د خپل ملاتړ اعلان وکړ او د جایزې په توګه د افغانستان د 19 کلونو څخه کم عمره فوټسال لوبډلې ته 1 میلیون افغانۍ ډالۍ ورکړه. گروپ عزیزی مبلغ 1 میلیون افغانی را اختصاص داده به طور توفه به اعضای تیم فوتسال افغانستان. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس دا ستره بریا د افغانستان ملت ته مبارکي ورکړه او له مرسته کوونکو بنسټونو څخه یې مننه وکړه. ځینې ستونزې هم شته، موږ دا درکړي دي، د ورزش ادارې رهبري هم درکړې ده او دغو ستونزو د رسېدو لپاره د ورزش ادارې رهبري کوشش هم کوي. تر ټولو غټه ستونزه د ورزش په برخه کې چې اوس موږ په داخلي ورزش کې لرو، هغه ستونزه دا ده چې موږ له ورزشي اماکنو له کمښت سره مخ یو. یعنې زموږ په ولایتونو کې، زموږ په ولسوالیو کې، په خود په مرکز پلازمینه کابل کې معیاري جمنازیمونه، معیاري سټیډیمونه په هغه اندازه چې نور ملکونه لري په هغه اندازه نه لرو. له بله خوا د هېواد د بدني روزنې ریاست ویان د دغو سیالیو لپاره د لوبغاړو د ټاکنې د بهیر په اړه داسې وایي: امکانات کم توانستیم همچین دستاورد بزرگی را خلق کنیم برای ملت افغانستان. شما تصور کنید که اگر این حمایت ها بیشتر شود از سمت تاجران محترم، سکتورهای خصوصی و همچون دولت امارت، عزیزی صاحب و سایر افرادی که نام برده نشد، ما میتوانیم موفقیت بیشتری کسب کنیم.
یو شمېر د افغانستان د 12 کلونو څخه کم عمره فوټسال ملي لوبډلې لوبغاړو د مرستې کوونکو بنسټونو له ملاتړ څخه د مننې ترڅنګ له دولتي او خصوصي ادارو څخه د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه. یاد دی چې د افغانستان د 12 کلونو څخه کم عمره فوټسال ملي لوبډلې په دغو تاریخي سیالیو کې د ازبکستان، بحرین، چین، ټالین او ایران لوبډلې یو پر بل ماته کړه او د لومړي ځل لپاره د دغو سیالیو د لومړي مقام ویاړ خپل کړ. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.